د ملا عمر اصلیت اوس معلوم شو. څوک و او چیرته پیدا شو؟ په دې اړه تازه حقیقتونه په دې ویډیو کې وګورئ او سوله افغان یوټیوب چینل د راتلونکو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. ملا عمر اخوند چې د ملا غلام نبي زوی د ملا محمد رسول اخوند لمسی په قوم هوتک پښتون وو. د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ په 1409 هجري شمسي کال کې زیږېدلی دی. تقریبا 15 کلن و چې پلار یې وفات شو او نوموړی د خپلو ترونو سره ارزګان ته راغی او دلته میشت شو. نوموړی په قرآن، حدیث او فقه برخه کې علم لري. د ثور د اومي کودتا کې نوموړي د یو ځوان په حیث خپل رول لوبولی دی او په دغه جګړه کې 4 ځله ټپي شوی او خپل سترګې پکې له لاسه ورکړي. ملا عمر مجاهد د لومړي سر څخه د طالبانو د تحریک مشر و. 1480 د حمل 1400 عالمان راټول کړل چې په هغې کې د ملا عمر د امیر المؤمنین په نوم بیعت وکړ. وروسته د یو اسلامي قرآني قانون په افغانستان کې پرانیستل شو. بیا د نړۍ زبرځواک امریکا د پلان شوي پلان د نورو کفري 26 ګډ کمیسیون پریکړو پر اساس افغانستان ته داخل شول. غوښتل یې چې افغانستان اسلامي نظام له منځه یوسي او خپل عیسوي قانون پلي کړي، لکه څنګه چې نن پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان هیوادونه د غلامۍ لاندې ژوند کوي. غوښتل یې چې همداسې افغانستان د دوی قانون لاندې ژوند وکړي. امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد د خپل سپیڅلي جهاد په برکت سره نن 21 کاله امریکایان او ورسره ناټو هیوادونه کوم پلان ته چې راغلي وو ناکام بیرته خپل هیوادونو ته روان دي. ملا محمد عمر مجاهد چې په کوم ځای کې پیدا شوی وو په هغه ولایت د سیوري ولسوالۍ د عمرزیو په کلي کې د مرض له کبله په حق ورسېده. ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. دا هم د ملا محمد عمر په اړه معلومات چې موږ له تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړل. د نور ویډیوګانو لپاره چینل سبسکرایب کړئ. همدارنګه د ملا محمد عمر په اړه تاسو خپل نظریات په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو ښه وخت. خدای پامان.